تیر شوی درس کې په اخریات کې دا خبره تیر شو چې دا کفار به د رسول الله مبارک محفل ته د قرآن د اورېدو دپاره رالل او مقصد به د اورېدو نو د اعتراض په طور به دوی راتلل نو چونکې هدایت د دوی مقصود نو مطلوب نو الله دوی ته هدایت هغه لارې کولو نه کړې غوږونه ولا الله درانه کړل په زړه ولا الله پردې ولګولې او جګړې به یې کولې نبي علیه السلام سره د قرآن په بابت کې او وی به دا پخوانو خارقو خبرې دي مخکینی آیاتونو کې دا خبره نو دا قرآن تعلیم به رسول الله مبارک ورکو او هغه دغه به کو دوی به څه چل کو د قرآن نه به خلق منې کول نننی درس دا سبق دی د قرآن نه به خلق منې کول او په خپله به منې کېدل او دقه یو کوشش او مقصد جوړ کړو خلکو ته به وي دی لولل نه کوي مګر صرف د پخوانو خلکو قیسې دي ساحر دی نعوذ بالله جادوګر دی خبرې مورې منې کول به خلک او په خپله به منې کېدل الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته تسلی په دغه وایي چې ستا هېڅ هم نشي کولی ستا کار به رواني فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب ستا کار رسول دي نور ورسره حساب کتاب زما دی پروا مه ساته ستا هېڅ هم نشي کولی کو حلاکت کې اچي تباه کېږي بربادېږي دوی تباه کېږي بېګر بربادېږي خو نه پوهېږي او پی بشي الله وایي چې کله ودرېږي د اور په غاړه د اور د پاسه په اور کې نو بیا به ډېرې چغې ووایي چې موږ واپس کې او موږ نه کوو تکذیب د آیاتونو د خپل رب او موږ به یو مؤمنان دا به ډېرې چغې ووایي ښکاره به کړي الله دوی ته هغه خپل کفر او هر څه چې انکار به یې ترې کوو هر څه به ورته الله ښکاره کړي خو الله رب العالمین رسول الله مبارک تم وی او دا خبر کې الله چونکی هو الاول والآخر والظاهر والباطن الله تدار څه پته لګي الله رسول الله مبارک ته وی کو چرې دوی ما واپس ول دنیا ته نو لعادوا لما نهوا چې د سنه به منی کړي واپس به دې کو پرته راځي دا دومره بدبخت دي او دا ولی دوی وی جون د دنیا دی بس عیش او عشرت دلته دی دا صرف د دنیا دا جون دی اخرت هیڅ هم نشته دوباره جندون شته نه نو وما نحن بمبعوثین لقد نو چې کله الله ته مخامخ شي الله وی ما ته مخامخ شي بیا وی چې ټیک دی خو الله وی نه باس اوس خبره ختم نو دې آیاتونو کې الله رب العالمین د دې خبرې بیان وهم ينهون عنه وهم او دوی ينهون من کول کوي عنه د دې قرآن نه وينهون عنه او پخپلم لري کوي ځان د دې قرآن نه پخپلم لري کوي وإن يهلكون دین هلاک کوي الا انفسهم مگر ځانونه هلاک کوي وما يشعرون نه پوهېږي دوی نه پوهېږي ذات په حلاکت کې اچي بعض علماء هدایت خود دقی کفارو بارک نازل شدی عبداللہ ابن عباس امام المفسرین او ټول تفاسیر دا لیکلي دي چې دا آیت حضرت ابو طالب صاحب په بارک نازل شوی دی ابو طالب صاحب د رسول الله مبارک ترو او زمون چې کوم د اهل سنت والجماعت عقیده د هغه دا دی چې د دنیا نه د کفر په حالت کې تللی روافض او شیعهګان وایي نه او بعضې دا بریلیان دوی وایي نه دی د ایمان په حالت کې تللی د روافض او د شیعهګانو خو مکمل عقیده ده چې مسلمان هغوی خو خیر ټولې عقیدې الټه دي چې کوم مسلمانان دي مسلمانان نه بلکې چې د هغوی د ایمان هغه تصدیق الله رب العالمین هم کړی دی نو هغې ته کافران وي او چې کوم
کافر دی هغه ته مسلمان دی. نو زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده چې د دنیا نه کفر سره تړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ډېر خدمت کړی دی. خلق بیت منی کول نو دا هغه باره کې د آیات بعضې علما وایي چې خلق بیت منی کول په خپله به د ایمان روڼونه بیا ځان لرې کو خو خلق به د رسول الله مبارک نه منی کول او دا حقیقت هم چې ابو طالب صاحب رسول الله مبارک ډېر لوی خدمت کړی دی او داسې خدمت یې کړی دی چې یاد خدمت دی او د رسول الله مبارک هم ورسره ډېره مینه وه. علما وایي چې کله دی ابو طالب صاحب وفات شو نو رسول الله مبارک ژړل خفه و او هغه کال باندې حضرت خدیجه الکبرا نو د عام الحزن کال یې ورته وي دا خو په ما د غم کال راغی. نو د رسول الله مبارک یې ډېر خدمت کړو او خلق بیت منی کول. بعضې قصیدې هم د هغه په دې تاریخ په دې کتابونو کې دي اشعار یې ویلو چې به تاله به الله ستا ګریوان ته ستا مرۍ ته د خلکو لاس را رسي داسې اشعار دي عربۍ کې چې ابو طالب به د خاورو بستره چولي داسې وخت به پته هغه وخت به خلکو ته لاس در رسي نو منی کول به او په رسول الله صلی الله علیه وسلم په صداقت د زړه نه ایمان یې و. هغه اشعارو کې ویلي دي ولقد علمت بأن دین محمد ما ته دا پوره پته لګي چې د رسول الله مبارک دا دین دی دا حق دین دی سچ دین دی د ټولو دینونو کې د ټولو نه بهترین دین. او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یې زوی او نبی علیہ السلام خدمت له ورکړو ته تربیت هم د دکوا نو د دنیا نه کفر په حالت کې تل مسلم شریف کې حدیث دی رسول الله مبارک ول اخره کې راغی او ته زما د غوږ کې صرف وایي چې لا اله الا الله محمد وحاج لك بها عند الله الفاظ راغلي الله سره په پاسو لکم بخم بده پی خو بس هغه نوې دا کلمې نوې دنیا نه په ایمان نه نو داغه بارکه الله رب العالمین داغه متعلق وي چې دا داسې انسان دی چې وهم ينهون عنه ملي کوي دي خلق د دې عنه زمير چې رسول الله مبارک تر رسول الله مبارک نه لري کوي دا خلق او په خپل ته لري کی نو نه چې ذات په هلاکت او ذات په هلاکت نه چې بل څه ذات په هلاکت کې اچي او دې او بهر کې د بعض علماء په دغه باندې دغه کفار مبارک لا کړی وَإِن يُهْلِكُونَا أَوْ نَهْلَكَ دوی إِلَّا أَنفُسَهُم مگر ځانونه وما يشعرون نه پیږي ولو ترى او کا چې تو ویني یعنی دا به ویني کم وخت اذ وقفوا چې دوی ودرېږي على النار په اور باندې او یا دا علازم د علماوی علا د پاره د استعلامي یعنی دا پولیسرات باندې ودرېږي یا د پولیسرات د پاسه او دا اور ویني او یا دا علا دلته په معنا د فی وقفو فی النار یعنی په اور کې شي او یا بعض زموږ د علماوی چې اور وویني د دې ځنکدن په وخت کې الله رب العالمین جهنم خی خلکو ته جهنم هم خی جنت هم خی نو چې مسلمانی جهنم ورته خی چې تا کلمه ویلې د ګینه زید د کو نه د ویلې ولو دقه زید خو کلمه د ویلې زید جنت دی او کافرانو تم جنت او دوزخ خو کو کلمه ویلې ولو زم جنت ته خو تاسو کلمه زم جهنم نو جهنم ویني نو دی بسوي فقالوا دی بویا لیتنا افسوس کاس لرا نو ردو چې واپس شو منګه واپس لیشو کاس چې واپس لیشو نو چې واپس لیشو نو ولا نکذبا دروغ نسبت بنکو بی آیات ربنا د خپل رب آیاتونو ته من به د دروغ وایو چې دا ساتیر الاولین او دا دیوي خو نه من به د دروغ نسبت نکو ونكون او شب منغا من المؤمنین د مؤمنانو نا خالص مؤمنان بيو دا ډیر زینو کې په قران شریف کې د دوی دا خبره راغلي دي یو ذکر ربنا اخرجنا رب منها فإن عدنا فإنا ظالمون غالبا تعالی سم سپارکه خدای منغو باسي د دې زینا او کوم چر بیا واپس کفر وکړو فإن عدنا فإنا ظالمون بدر ظالمانو الله دې قال اخسوا فيها ولا تكلمون رچکه شه
خبرې به سره الله نه کوي. بل ځای الله په سورۃ سجده کې مختلفو ځایونو کې راغلي کم ورته ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. دغه ځای کې یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی واپسم کا خدایا من بس لګیا به نو دلتم وی نو رد خدایا واپس کړی شو منګه نو ولا نو کذبو بدا دروغ نسبت بنکو بی آیات ربنا د خپل آیاتونو د خپل رب آیاتونو باندې ونکونا او شوب منګه من المؤمنین د مؤمنانو بل بدا لهم بلکې نه اخکار بکری الله تعالی ما کانو اغسزنا یخفون چې پټول بدوی من قبل ندیر روان دي سبه پټولا کفر او عناد کې دي حتی رسیدلو چې بیا به رسوي بیگانی مخکینی درس کې تاسو وی ما كنا مشرکین مو شرک نه کړي خار به کې الله یادا چې په خپل خوته د قران او د رسول الله د صداقت خط پتا وا او پیروکاری په پټه کې ساتلو الله وی ښکارا به کم دغه خبره او یادا قد نفاق و غیره کفرونه د الله وی بذکارا کما ولو ردو او کو واپس کو دویمم دنیا تا نو لعادو خامخا دوی با دوبارا کیگی ستا لما آغشستانوہو عنہو چمنگیت منی کو دقی کفر تا دینا فرمانو تا واپس بزی اللہ وی وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بِشَكَ دا دروغ جن دی خامخا دروغ وی دا دروغ جن دی ولی د دوی سره وقالو دوی وی ان هي الا حیاتنا الدنیا نشته مگر جون بس د دنیا دی وما نحن بمبعوثین وما نحن منغنیو بمبعوثین دوبارا را پاسیدون کیا بس د دنیا دا جون دی د خپل مرزه مطابق تیر کا آخرت کی بیا پاسیدل دا نه څنګه خبره ده چې منگا عظامتنا وکننا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون یا عظامتنا وکننا ترابا وعظاما ورفاتا منگا ډوکی شو وعظا رفاتا او زرزر شو نو بیا به من جمدی کیگو دا لا څنګه خبره ده نو دا بل د دنیا دا جون دی چې یو ځل جون د دنیا دا جون دی بیا پاسېدل نشته نو د خپل مرزه مطابق یې تیر کې الله وی ښه ولو ترى کاشو وینت اذ وقفو چې کله ودرېږي علی رب خپل رب ته نو الله تبوي چې قال الیس هذا بالحق قال الله بوتوي الیس هذا بالحق آیه دا په حق سره هغه پیغمبران هغه کتابونه هغه د مرګ نه پس هغه جون په حق نه دي قالوا بلا وربنا قالوا دی ولنا بلا ولنا ربنا زمن رب بالکل ارث په حق دي ارث ټیکو بالکل پیغمبران د مرګ نه پس دوباره زندگی جهنم ارث حق دي الله وی اوس ندی خبر اس پیدا نشتا نسبکیگی قال فذوقوا العذاب قال الله فذوقوا سکے العذاب عذاب ولی اللہ ظلم بکی دا ظلم نا بما کنتم تکفرون پسبب ستاسو چکول من تکفرون انکار کون کی کفر کون کی وے نو سے ہو سکے عذاب نو اس ستاسو داغی افسوسونو او ستاسو داغی ارزوگانو اس خبر نشتا دنیا دا جن دی کو دنیا جن کی دی دقا خبر سوچ ترالا خو کامیاب بے او کو آخرت کے بیارا مخامق شو تو بیا دیری چگی ہوئے دا قرآن شریف کی دیر زیدو کی دا مضمون دی وهم یسترخون فیها ربنا خرجنا نعمل صالحا غیر اللذی کننا نعمل نبقو بالعمل اللہ یا ولم نعمرکم ما يتذکر فی من تذکر وجاکم النذیر ولی جن منو ترکڑی دنیا کی او تا تیرندو کم راغلیو رتیوی وجاکم فذوقوا فما للظالمین من نصير اسکه د ظالم نن مددگار نشتا نو بیا دا خبری با اس پیدا غي وخت کې نه لري چې موږ واپس او بالکل منو هر څه منو خدای وخت کې اس واپس دی وخت کې بس منل دی صدق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة